بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه خوږ ملګری چې د ادب سره تعلق ساتي مشال بنگش او دې وخت کې قطر کې دی او د هغه د پروګرام نوم دی خوشحال مازدیګر. هغوی یو فرمایش کړی دی او د هغې دپاره زه یو غزل زما د راتلونکي کتاب دی ډالۍ کوم ټولو مسافرو ته ټولو وروڼو ته چاته چې زمونږ د هغه ګوازي هغوی ته زه د مینې پیرزونې وړاندې کوم. د یو خپلواکه تصور د ضمانت دپاره او سرونه جوخ کړئ غلامانو د قسمت دپاره. دا بېغوري زمونږ د خوی خصلت نه ونوته پردي نومونه ځان لږدو د شناخت دپاره. مینه په زړونو کې نفرت بغض کینه نه پرېږدي، دا یوه نښه د سالم انسانیت دپاره. مینه په زړونو کې نفرت بغض کینه نه پرېږدي، دا یوه نښه د سالم انسانیت دپاره. او دې ناروا ته د قدرونو قتل عام وایم، زاغان یې ولېږل د ګل د حفاظت دپاره. او دلته طاقت د مظلومانو په کار کله راځي، دلته طاقت د مظلومانو په کار کله راځي، دلته طاقت دی د زوردارو د طاقت دپاره. او د وطن خاورې ستا خوشبو به رانه صنفي کشي، مونږ خو بچي رالویو د شهادت دپاره. او د هغه خلکو د جذبو لاره به څوک ونیسي چا چې ډلي کې وي سر ایښی د ملت دپاره. او د نفرتونو فضاګانو کې سا نه راکاږي، د نفرتونو فضاګانو کې سا نه راکاږي. عصمت ژوندی دی بس د مینې محبت.